الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترمو درنو ورونو، بعضی قدرمند ورونه او یا بعضی خويندې هغه هر کله دغه ارزو او دغه هیله لري چې کاش زموږ قرآن کریم زده وای، نو ډیر تلاوت به مې کړی وای. نو معززو، ستاسو د فاره به زه ووایم چې په قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی داسې سورتونه هم نازل کړي دي چې که څوک هغه سورت یو ځل ووایي، الله تبارک و تعالی به د قرآن عظیم شان د دریمې برخې ثواب ورکي، او که هغه سورت 3 ځله ولوستل سي، الله تبارک و تعالی به د فراق قرآن عظیم شان د ختم ثواب ورکي. په قرآن عظیم شان کې یو سورت راځي چې سورت اخلاص ورته وایي: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا د هر چا د هر مسلمان زده وي، ځکه چې په روزانه لمونځونو کې دغه سورت وایي. او دغه سورت رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله فرمایلی دي چې د دې سورت د یو ځل لوستلو الله تعالی دونه ثواب ورکوي چې د قرآن عظیم شان د دریمې برخې ثواب ورکوي. په سنن ترمذی شریف کې حدیث راځي، په 5م جلد صفحه 160 کې حضرت ابي ایوب رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ايعجز احدكم ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ آیا عاجز دی یو ستاسي نه یې ویلی چې په یوه شپه کې دی دریمه برخه د قرآن عظیم شان ووایي؟ من قرأ الله الواحد الصمد، که چا ووایي سورة اخلاص پوره مکمل، فقد قرأ ثلث القرآن، نو په تحقیق باندې هغه د قرآن عظیم شان دریمه برخه وویل، الله تعالی به د دریمې برخې ثواب ورکړي. او دغه ترمذی شریف کې بل حدیث راځي په رقم 2898 کې حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله احد، وای که چا په هر شپه یا هر ورځ کې 200 واره قل هو الله احد دا فره ووایي، محی عنه ذنوب 50 سنه، الله تبارک و تعالی به د څخه د 50 کالو ګناهونه ختم کړي. الا ان یکون علیه دین، خو مگر پر ده باندې که قرضه وه، د بندگانو قرض ور باندې وو، د بندگانو حقوق ور باندې وه، نو الله تبارک و تعالی یو د بندگانو حقوق نه بخشي بغیر د بندگانو حقوق، او نور به د 50 کالو ګناهونه الله تبارک و تعالی ورته معاف کړي. په صرف 200 ځله لوستلو باندې د سورة ملک قل هو الله احد. او بل حدیث شریف راځي په ترمذی شریف کې په جلد 5 صفحه 188 کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من اراد ان ینام علی فراشه، وای که څوک اراده لري چې دی بدیږي، فنام علی یمینه، بیا دې فراسته طرف پریوزي او فراسته طرف دې بدیږي، ثم قرأ قل هو الله احد، او دغه وروسته دې دغه سورت ووایي قل هو الله احد 100 مرة 100 واره، فاذا كان يوم القيامه، او کله چې دی 100 واره هر شپه دغه سورت اخلاص ووایي، نو بیا چې کله ورځ د قیامت سي، هغه سخته ورځ، یقول له الرب، نو بیا به تبارک و تعالی هغه به ورته ووایي: یا عبد يدخل على يمينك الجنه، ای بنده داخل سو جنت فراسه طرف باندې.
معززو په 100 واره لوستلو باندې هر شپه هغه په دا سخته ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالی دغه بنده ته ووایي چې و جنت ته داخل سه. او دا رقم بل حدیث شریف کې هم دغه راغلی دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. سورة اخلاص دا چې یو وار څوک ووایي دا د قرآن عظیم الشان د درېیمې حصې د ویلو ثواب لري. او بل حدیث شریف کې راځي چې د انصارو څخه یو صحابي مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې انی احب هذه السوره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دغه سورة اخلاص سره محبت لرم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان حبك اياها يدخلك الجنه. په تحقیق باندې چې ته دغه سورة اخلاص سره محبت لرې دغه سورة اخلاص محبت به تا و جنت ته داخل کی. معززو نو هغه څوک چې هغه زموږ قرآن عظیم شان نه دی زده دغه سورتونه هم ډیر ثواب لري. دغه د خپل ورد وګرځوي او دغه دی وای الله تبارک وتعالی به د قرآن عظیم شان د لوستلو ثواب ورکوي. که 3 واره ووایي نو الله تبارک وتعالی به د فرق قرآن عظیم شان د ختم ثواب ورکوي. او څوک چې محبت ورسره لري دغه څومره لوړ فضایل لوړ خاصیتونه دي. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تبوک و غزا ته ولاړی نو چې هلته ورسید جبرئیل امین علیه السلام ورته رالی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په صحابه کرامو کې معاویه ابن معاویه مزنی رضی الله تعالی عنه وفات کړی دی آیا غواړي چې جنازې لمونځ ورکړې؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو خود غواړم چې د جنازې لمونځ ورکړم خو زه په تبوک کې یم هغه به په مدینه کې وي څنګه لمونځ ورکړم؟ نو جبرئیل امین علیه السلام ورته وایي چې ته خپل د صحابه کرامو سره په تبوک کې دلته صفونه برابر کړه د جنازې دپاره او نور کار ما ته پرېږدوه. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفونه برابروي او صفونه برابر سول یو دم د الله تبارک وتعالی په امر حکم باندې ټول بناوي د منځه اخواته سوې. هلته مدینه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وسترګو ته د ابن معاویه مزنی رضی الله تعالی عنه جنازه ښکاره سوله او دوی د جنازې لمونځ ورباندې ادا کړي. چې کله لمونځ ادا کړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و جبرئیل امین علیه السلام ته وایي چې دغه صحابي مبارک کم فضیلت او کم خاصیت و چې یو خو دغه جنازې ته ملائکه هغه حاضر سوي وي او بل زما د جنازې لمونځ په نصیب سو. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جنازې لمونځ بیا دومره لوړ فضیلت لري چې کله کله به په لیرو ځایونو کې کله یو زنانه یا یو صحابي وفات سو نو هغه صحابه کرامو پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د تکلیف په وجه باندې خبرداري نه ورکړه هغه صحابي باندې به لمونځ وکړي او دفن به کوي نو الله تعالی تبارک وتعالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبرداري ورکړه چې کله صحابي وفات شي ته د جنازې لمونځ ور باندې کوه ځکه چې ستا د جنازې لمونځ د دوی د فاره په قبر کې نور او فیض دی او خوشحالي ده. نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل امین څخه پوښتنه وکړه چې دغه صحابي کم فضیلت چې زما د جنازې لمونځ په نصیب سو دومره لرې فاصلې څخه او جنازې ته ملایکه راغلي وې. جبرئیل امین علیه السلام ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فضیلت و چې د سورة اخلاص قل هو الله احد سره مینه او محبت و او هغه به یې لوستل. دغه مینې او محبت په وجه باندې د په نصیب باندې ستا جنازې لمونځ وسو او جنازې ته د الله تبارک وتعالی د انوارو ملائکې حاضر سوي وي. نو قدرمندو دغه صورت باید موږ ډیر تلاوت کو او دا یو اسانه صورت دی او مختصر آیتونه یې دي. الله تعالی دې موږ ټول زنانه او مردانه او کشرانو مشرانو ته توفیق را نصیب کی چې دغه صورت ووایو او تر بل پورې ورسو او موږ ټول په ثواب کې ورسره شریک سو
او ما عاجز او ضعیف ته تاسې دعاګانې وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 88 434.